سلامونه، زه محمود سعید یم. د ګرځندوی په لومړۍ لړۍ کې د جرمني پلازمینه برلین او بیا په برلین کې تر ټولو مهم مرکزي ځای یا الکساندر پلاتس در پیژنم. برلین د جرمني پلازمینه ده. جرمني شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري او 3,57,000 کیلومتره مربع مساحت لري. د برلین مرکز الکساندر پلاتس چې پخوا د شرقي آلمان یا د ختیځ جرمني مرکز بلل کېده، اوس د جرمني له مهمو مرکزونو څخه دی. شاوخوا 3,60,000 کسان هره ورځ له دې سیمې څخه لیدنه کوي. دلته د مهمو سیاحتي سیمو ترڅنګ د ټرین تر ټولو مهم سټیشن هم موقعیت لري. له دې ځای څخه مختلفو سیمو ته ټرینونه ځي. راځئ وګورو چې د دې ځای تر ټولو د لیدلو وړ سیمې کومې دي. په الکساندر پلاتس کې ډېر تجارتي مرکزونه او سنټرونه هم شته چې دلته راشئ، کولی شئ شاوخوا وګرځئ، د ځان دپاره مو که څه چې ته اړتیا وي هغه واخلئ. یو تر ټولو مهم مرکز یې الکسا دی. د الکسا په نوم یو تجارتي مرکز دی چې شاوخوا 200 دوکانونه یا هټۍ پکې دي چې هغلته وړاندې تاسو لیدلی شئ. بیا به په فرصت سره هغې ته هم ورشو، بیا به درته وښیو. دا په الکساندر پلاتس کې د نړۍ ساعت دی. دا ساعت چې تاسو ګورئ 24 مخونه لري چې د نړۍ د 24 مهمو ټایم زونونو استازیتوب کوي. د افغانستان په شمول چې د کابل زون تاسو پکې وینئ، کابل پلس 10 کله چې بجې مثلا 14 وي، څنګه چې پوهیږئ په جرمني کې ساعت له 1 نه تر 24 پورې دی، یعنی کله چې 2 بجې وي هغه 14 بلل کېږي. نو که چېرته 14 وي بیا به 10 ورسره جمع کېږي چې 14 بجې یا 2 بجې کېږي. اوس چې دلته شاوخوا 12 بجې دي په افغانستان کې، په کابل کې تقریبا 2 بجې د ماسپښین راځي. همدا ډول د نورو هیوادونو مثلا د نیو ډیلي او د مختلفو هیوادونو د تهران او بغداد او عدن وختونه پکې وینئ. دا ساعت په 1949 کال کې جوړ شوی دی. د نړۍ د شاوخوا 148 هیوادونو وخت ښیي. د دې ساعت څرخېدل تاسو په سترګو نشئ لیدلی ځکه چې ورو ورو څرخېږي. خو که چېرته د ډېر وخت لپاره ویډیو وشي او بیا چټکه شي، بیا ښایي سړی پوه شي چې څومره ورو څرخېږي. او جالبه دا ده چې د ټولې نړۍ دقیق وختونه ښیي. دلته دا مخامخ چې ګورئ د ټرین سټیشن دی چې له دې لوړې طبقې څخه عموماً اسبالونه یا شنیل بان یا چټک ټرینونه چې ورته وي هغه ځي. د 1925 کال د اکتوبر میاشتې په 25مه نیټه د روسیې تزار یا سزار الکساندر لومړی برلین ته راغی او د نومبر په 2مه نیټه د جرمني د هغه وخت واکمن فریدریخ ویلیام درې دا سیمه د هغه د درناوي په پار د الکساندر پلاتس په نوم یا د الکساندر ځای په نوم ونوموله. دا سیمه له هغه راهیسې د الکساندر پلاتس په نوم یادیږي. له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې دلته یوه کلیسا موجوده وه او دا د برلین دروازه بلل کېده او ښار له دې څخه د لویدیځ لوري ته و. خو وروسته خلک راغلل، دلته ځینې تجارتي مرکزونه جوړ شول او ورو ورو سیمه وغوړېده. لکه څنګه چې خبر وی جرمني بیا د جګړو په وخت کې د 2مې جګړې نړیوالې جګړې پر مهال ډېر ونړېد. په هغې کې الکساندر پلاتس سیمه هم وه. خو وروسته له 1950 کلونو څخه وروسته دا سیمه د ختیځ جرمني یا DDR یا DDR برخه وه او ورو ورو ورغېده، جوړه شوه. برلین فینزټورم یا د برلین د تلویزیوني برج یا برلین ټاور د برلین او د جرمني تر ټولو یو مهم او تر ټولو لوړ بلډینګ دی. دا ودانۍ شاوخوا 368 متره لوړوالی لري او په جرمني کې تر ټولو لوړه ودانۍ ده. د دې ودانۍ بنسټ په 1965 کې کېښودل شو، تر 1969 پورې تمام شو. هلته لوړ کوم چې ګورئ په 283 متره شاوخوا لوړه فاصله کې یو هوټل دی، یو رستوران دی چې په هرو 10 دقیقو کې یو ځل په خپل شاوخوا راڅرخېږي چې 203 متره لوړ دی چې په خپله شاوخوا راڅرخېږي او تاسو کولی شئ له هغې ځایه بیا د ټول برلین ننداره وکړئ. دې ته د ورختلو دپاره یو لیفټ دی چې په 40 ثانیو کې تاسو هلته لوړ پورته کوي
او کولی شئ د هغې ځای څخه ځینې نورې سیمې د برلین وګورئ. له ډېرو لرې سیمو څخه دا ټاور لیدل کېږي. او یوه په زړه پورې کیسه په دې اړه دا ده، کله چې روسانو دا سیمه ونیوله له دوهم نړیوال جنګ وروسته، نو هغوی د ټولو کلیساوو څخه هغه صلیبونه لرې کړل. خو بیا وروسته کله چې دا ټاور جوړ شو، د دې سیره چې کومه راځي، د هغې حلقې د برسیره د توپ سیره چې راځي، هغه داسې ښکاري لکه یو صلیب چې وي. نو بیا خلکو وویل چې دا د پاپ ریونج یا د پاپ غچ اخیستنه ده، ځکه دا ټاور سوری دا ډول ښکاري. کله چې غواړئ د ټاور ته وخیژئ، بیرون کې ماشینونه دي، له هغې څخه هم ټکټ اخیستلی شئ، یا راځئ دننه په قطار کې ودرېږئ، یو څو دقیقې وروسته نوبت درځي او ټکټ اخلئ. ټکټونه یې دوه ډوله دي، یو د رستورانت چې هغې دپاره باید وخت ریزرو شي، او دوهم ډول یې یوازې د ابزرویشن ډیسک یا د کتلو د ډیسک دی. ما اوس ټکټ واخیسته، راځئ چې وخیژو پورته، ورشو چې څه پېښېږي. په تلاشي کې یوازې ګوري چې د چا سره شیشهیي بوتل نه وي. نور به دلته ټکټ کېږدئ داسې چې سکان کړي او دروازه خلاصه شي. Okay, ja. Restaurant. Panorama. Ja, Panorama. Hier ist nur Restaurant und da ist Panorama. So wie die Wegweiser sind an der Autobahn. Ostsee geht zur Ostsee, Stuttgart geht nach Stuttgart. Ja, okay. هغه خواته رستورانت ته یې لاس ته د پانوراما یا هغه د لیدلو د ډیسک، چې غواړئ ولاړ شئ دلته ډوډۍ وخورئ، کښېنئ، کولی شئ په هغې لاین کې ودرېږئ. په لیفټ کې فکر کوم 12 کسان ځایېږي. دلته هر څه په ریموټ کار کوي. خپل ټکټ به در سره ساتئ، ځکه چې بیرته راکوزېږئ باید په هغې باندې بیرون ته ووځئ، او لیفټ ته چې وخیژئ برسیره بیا چپ لاس ته به ګرځئ، هر څومره چې وغواړئ وګرځئ، بیرته به په لیفټ کې راکښته کېږئ. په بټنو به کار نه لرئ، دلته رهنمایي کوي درته. خلک اوس د بېلګې په ډول راووتل، اوس نور ورځي. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. دا د برلین له ټاور څخه برلین دی، باندې ګورئ ټول ښار ښکاري. څه هم دلته چې د کومې هندارې یا شیشې دي، د دې نه شاید ویډیو ښه رانه شي، خو بیا هم ننداره کولی شئ. زه به ځینې ځایونه درته وښیم. دلته هرې کړکۍ ته چې ځئ، لاندې یې اړوند معلومات هم وي چې دا کومه ساحه ده او په څو ژبو معلومات لیکل شوي وي. د وتلو وخت دی، راکښته شو وروسته له کتلو نه د سیمې، او کله چې باندې وځئ هغه کوم ټکټ چې لرئ هغه په کار دی، دلته باید بیا سکان کړئ تر څو دروازه درته خلاصه شي. Tschüss. که غواړئ یادګار د برلین څخه یوسئ، نو دلته دا ځینې توکي شته، کولی شئ دا واخلئ او درسره یوسئ. که له نورو هېوادونو راغلي وئ، دا به یو یادګار وي او بیا به مو په یاد پاتې وي. او که دلته ممکن یو څه قیمت زیات وي، بیرون یې واخلئ. د برج کارکوونکي کوم چې کارکوونکي وو ډېر فرینډلي وو، یا ډېر ښه اخلاق لري او ډېره مرسته کوي سړي سره. په انګلیسي، په جرمني ژبه، په دواړو ژبو خبرې کوي، ټول معلومات درکوي. که پوښتنې لرئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او ځان په هر څه پوه کړئ. بیا کولی شئ له دې ځای څخه لیدنه وکړئ. که راغلی برلین ته، نو ښه چکر او خوښي درته غواړم.
زه به د برلین نورې سیمې هم درته وښیم. راځئ چې قرار وګرځو. په دې لړۍ کې به یوازې همدغه سیمه وي، شاوخوا سیمه. په راتلونکو لړیو کې به بیا د برلین نورې سیمې هم وګورو. زموږ سره بیا هم اوسئ. برلین په اوړي کې ډېره ښایسته هوا لري د ژمي په نسبت. ژمي کې دلته راتګ ښایي ډېر په زړه پورې تمام نه شي. نو که غوښتل مو برلین ته راشئ له نورو سیمو څخه، له نورو ښارونو یا نورو هیوادونو، نو ښه به وي چې په اوړي کې راشئ. ډېرې شنې سیمې لري او د یادونې وړ ده چې برلین د ډېرو ښارونو په پرتله لوی دی. د بېلګې په ډول د پاریس په پرتله 8 تر 9 ځله لوی دی. په ژمي کې عموماً یا د کال په بېلابېلو وختونو کې دلته ځینې فستیوالونه یا میلې هم جوړیږي. عموماً د نوي کال کومه میله چې وي هغه په دې سیمه کې وي. او د دې ترڅنګ ځینې موزیمونه هم شته چې یو د برلین وړې نړۍ په نوم یو موزیم دی چې همدغه ټاور چې دی تر دې لاندې دی. کولی شئ دې ته راشئ او ویې ګورئ. هغلته یو میناتوري هنر په ډول د برلین مجسمې جوړې شوي دي، د سیمو یا موډلونه یې جوړ شوي دي. په برلین کې موزیمونه او کلیساوې چې د تعداد ډېر زیات دی، چې په نورو برخو کې د دې لړۍ به یې خامخا تاسو ته معرفي کړم او په اړه به یې معلومات درکړم. که برلین ته له نورو هیوادونو یا نورو ښارونو راځئ، کولی شئ الکساندر پلاتس ته نږدې دغې سیمې ته راشئ او دغه بسونه چې تورستي بسونه دي کولی شئ پکې وخیژئ او د برلین بېلابېلې سیمې وګورئ. دا بسونه یو ښه والی دا دی چې اکثره یې په دوبي کې خلاص چت لري، لکه څنګه چې دلته ښکاري په تصویرونو کې. او د دې ترڅنګ بل ښه والی دا دی چې مختلفو سیمو ته مو وړي. په برلین کې چې مختلفې سیمې دي او ټور ګایډ لري، کولی شئ د هغو نه هغه کومې غوږۍ چې دي واخلئ، په انګلیسي او جرمني ژبو معلومات ورکوي. نو د ډېرو ګرځېدو نه بېغمه کېږئ، ستړي کېږئ نه، ځکه خپله که هر ځای سرچ کوئ او په ځایونو پسې ګرځئ نو بیا به ممکن لږ درته مشکله وي. خو د دې بسونو په وسیله بیا په برلین کې ګرځېدل او د مختلفو ځایونو لیدل اسانه کېږي. د برلین راتهاوس یا غوټس راتهاوس یا د برلین د حکومتولۍ سور تالار دغه ځای دی. دا ودانۍ په 1861 کې کار پیل شوی و، په 1869 کې ختم شو. خو بیا په لومړۍ دوهمه نړیواله جګړه کې ډېره برخه ورانه شوه. په 1951 کې بیا د بیا رغېدو کار پیل شو او په 1956 کې کار ختم شو. د اوس دپاره دا ځای د برلین د سنا تالار دی او همدا ډول د حکومت مرکزي دفتر دی. له دې ځایه په برلین باندې واک چلیږي. له دې وړاندې کله چې برلین په دوو برخو ویشل شوی و تر 1990 پورې په ختیځ او لویدیځ برلین، دا د ختیځ برلین د پارلمان دفتر و یا ځای و، مرکزي ځای و. پارلمان دلته غونډې کولې. خو له هغې وروسته چې کله بیا ختیځ او لویدیځ برلین سره یو ځای شول، بیا د پارلمان اوسنۍ ودانۍ چې کومه ده چې بیا وروسته ویډیوګانو کې درته وښیو، د دواړو ګډ پارلمان هلته نقل شو
او د حکومتولۍ یا د سنا د برلین د سنا ته لاړ. لکه څنګه چې پوهېږي جرمني فدرالي هېواد دی او برلین یو ایالت هم دی پلازمینې تر څنګ. نو د برلین سنا دلته غونډې کوي او همدا ډول د دې ځای حکومت چارواکي چې دي هغه هم دلته دفترونه لري. دې ته سره ودانۍ یا سور تالار یا غوټ سرات هاوس ځکه ورته ویل کېږي چې له سرو خښتو نه جوړ دی او همدې شکل ته په کتو یې دا نوم ورکړی دی. د دې د کنسټرکشن یا دغه شکل چې دی د ایټالوي ودانیو د شکل نه اقتباس شوی دی چې هغلته پخوا په هغه 18مه 13مه پیړۍ کې یا 19مه پیړۍ کې د ډول ودانۍ جوړې دي. نو بیا په وروسته کوم مهندسین یا انجنیران چې وو غوښتل چې په جرمني کې په برلین کې هم ورته ودانۍ جوړې کړي. نو بیا یې دا ودانۍ ورغوله او دا دې تر اوسه شته. دا درې بیرغونو کې یو د اروپایي ټولنې بیرغ دی، یو هغه ځکه چې جرمني د اروپایي ټولنې برخه دی، دوهم بیرغ د خپله د جرمني دی او دریم بیرغ د برلین دی. چیرته هم چې دغه شنه علامه وینئ دا په برلین کې د مترو علامه ده، یو چې لیکل شوي وي په شنه بیکګراوند کې. دا لیفت دی که غواړئ لیفت کې کښته شئ او یا هم غواړئ خپله په زینو کې کښته شئ. دا سټیشن د غوټ سرات هاوس په نوم یادېږي. راځئ چې لاندې ورښکته شو چې د برلین د مترو سیستم څه ډول دی. په برلین کې عموما متروګانې په پخواني لویدیځ برلین کې دي. U5 nach Tierpark. دا وه له برلین څخه زموږ د ګرځندوی د معلوماتي لړۍ لومړۍ برخه. هیله ده په نورو لړیو کې بیا هم راسره وئ. تر بیا ښه وختونه، د خدای په امان.